دا د نن ورځې د اوکراین 2025 واقعیت دی. ته هغه پېژنې؟ کرۍ زما خدایه، ډېر خواشینی. دلته زه په هغه ځای کې یم چې د روسیې د اوکراین په جګړه کې وژل شویو سرتیرو ته وقف شوی دی. خلک دلته راځي او د خپلو عزیزانو د عکس تر څنګ ولاړ وي تر څو د زرګونو نورو عکسونو په منځ کې د دې عکس په لیدو سره یو څه آرام ترلاسه کړي او دوی ګوري چې د دوی عزیزان یوازینی نه وي. ستا زوی، زه ډېره بښنه غواړم او دا مور ده. مور یې دلته ده. زه ډېر بښنه غواړم مور زوی. نو دلته یو بله کورنۍ. زه ډېره بښنه غواړم. ایا هغه وژن شوه؟ هغه پوځ وه، رضاکاران وو. وی ملکي وګړي، هغه رضاکاره وه. هغه رضاکار دی. رضاکارانه طبیعه ده. سمه ده، پوه شوم. نو په دې وروستیو کې 2024 هو زما د کوچنی لور سړی دا ډېر وحشتناک دی. هغه د هسپانیې د کریستینا مشر، هغه د هغه بنسټ مشره وه چې په فعاله توګه د دونباس خلکو سره مرسته کوي او د هغوی ملاتړ. او دا سړی دی کاناډا الف د کاناډای دی. هو کاناډایي. هو او زه بښنه غواړم. او هغه یو کال 2 کاله وژل شوه. دا ټول دي. او نږدې ملګری وژل شو. شاید یو ضعف نشي. د دوی انځورونه په یادګار. نو د کورنۍ غړي. یوه کورنۍ. خو یوه کورنۍ. خلک د خپل هغه عزیز کیسې کوي چې کلونه وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. 1 یا 2 کاله دمخه په همدې ځای کې نوې جنازې ترسره کېږي او په این حال کې لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ یو ژوند یا نور په عادي ډول ورپسې. سلام مېرمنو، ایا ته دلته څوک پېژنې؟ دا څوک دی؟ زما زوی او ستا زوی. زه ډېر بښنه غواړم. کوم یو انځور دی؟ هلته هلته نه خو ستا لونی ورور دی. زه بښنه غواړم. ته انګلیسي خبرې کوې. ایا تاسو راته ویلی شئ چې هغه څومره وخت دمخه د سرتیر یا رضاکار په څېر و؟ هغه یو عسکر و. عسکر؟ هی 9 ورځې وړاندې. څومره وخت؟ نن 9مه ورځ ده. 9مه ورځ چې هغه وژل شو. ټول ډېر بښنه غواړم. له تاسو مننه. او ایا جنازه لر دمخه شوې ده؟ نه، دا به په سپتمبر کې وي، ځکه چې دا د بیوروکراسۍ او اسنادو یوه لویه پروسه ده. او ډیر څه د هاتیک لحد 050. هغه ستا زوی دی. ستا زوی. پلاره. ورور. د دې شریف سړي پلار، مور او ورور یوازې هڅه وکړه چې خپل عکس په سمه توګه ولګوي او د خلکو د لیدلو لپاره یو مناسب ښکاره او د پام وړ ځای ومومي. دا د ژوند حقیقت دی. ډېر خواشینی. ستا زوی شته دلته. ستا مرحبا سو. بښنه غواړم، زه په بشپړه توګه پوه نه شوم. ډېرې غمجنه خبرې او انځورونه دي. ډاکټر، ته ډاکټر وې؟
او زه ګورم چې هغه کله مړ شو، کله چې هغه وژل شو. درې رکمې جان. پوه شوم. زه ډېر بخښنه غواړم. زه ډېر خواشین یم چې ښځې یوازې پرېږدم. آیا تاسې په انګلیسي خبرې کوئ؟ څوک؟ زه بخښنه غواړم. یا شاید تاسو یو څوک ومومئ چې کولی شي. نو تاسو کولی شئ لږ څه راته ووایاست چې دا د څه په اړه ده؟ همدا زما د ترزوی یوه مهمه مسله ده چې په پوځ کې په ډېره مین او صداقت سره دنده ترسره کوم. هارډیک لفیت 050 هو او هغه په ناڅرګندو شرایطو کې مړ شو. زه به ستا کیسه زما په یوټیوب چینل کې خپره کړم. مننه. تاسو ښه راغلاست. نو دا لړۍ لا هم په بشپړه توګه روانه ده او ژوند په خپلو ټولو اړخونو کې په دوامداره توګه دوام لري. او دا د نن ورځې د اوکراین واقعیت دی. ډېرې داسې کیسې شته، ډېرې داسې کورنۍ دي، ډېرې میندې غمجنې دي. نن په حقیقت کې د 2025 کال د اګست 9 ده او موږ په اوسني وخت کې د کیو په مرکزي نقطه کې په دقیقه توګه ولاړ یو او دا هغه څه دي چې په دې شیبه کې پېښېږي. دا دی ورور زما ورور ستا ګناهګار زوی او ستا زوی. نه، زه ډېره بخښنه غواړم. هو هغه څومره موده وړاندې وژل شو؟ لکه څومره وخت؟ هو څومره وخت مخکې؟ په 3 کلونو کې. 3 کاله وړاندې. 3 کلونه وړاندې. سمه ده. او ستا ورور دی. زما ورور ستا تا او د هغې نور. زه ډېر بخښنه غواړم. دا ډېر غمجن دی. هغه ستا په څېر ښکاري. نو دلته نن شنبه یوه بله غمجنه کورنۍ ده او دوی د خپل ورور د یادګار ځای ته د یو څه تسلیت لپاره راځي او دوی یو بل ته ورته ښکاري. آیا تاسو نور ورونه او خویندې لرئ؟ نه. ته بل ورور لرې؟ د بلې خور په څېر ورور؟ نه. نو دا یوازینی ورور و. یوازینی خور. او زه ډېر بخښنه غواړم. مورې ته وایه چې زه ډېره بخښنه غواړم. واده کړی و. نن واده نه دی شو. نو په داسې حال کې چې ډېری خلک خپل عادي ورځني ژوند ته دوام ورکوي او په خپلو کورونو کې په سوله کې ژوند کوي، له بده مرغه داسې کورنۍ هم شته چې د خپلو عزیزانو د لاسه ورکولو له امله په ژور غم او ماتم کې دي. د دې دردناک حالت په درناوي نو هر څوک د خپل عزیز عکس راوړي چې په دې وروستیو کې له لاسه ورکړی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د هغه یا هغې نوم څه و؟ ستا ملګری. او زه ډېر بخښنه غواړم. ډېر ځوان او ښکلی سړی. باید دا اونۍ د دواړو خویندو سره مړ شي. بخښنه غواړم ته هغه پیژنې. ایا تاسو دا کس پیژنئ؟ ستا ورور کله وژل شو؟ سکولوډي څومره وخت او په دې وروستیو کې 2024 زه ډېر بخښنه غواړم. تا خپل ورور له لاسه ورکړ. یوه ثانیه. او ورور عکس مو پیدا کولی شي؟ ما یوازې خپل ملګري وموند. یا تاسو ونه موند؟ آیا ته لاړ شي او یو ځای پیدا کړي؟ ورور نه، ته د خپل ورور عکس ونه موند. زه ډاډه یم چې دا دلته دی او زه هیله لرم چې تاسو یې ومومئ. او زه بخښنه غواړم چې تاسو د یو په لټه کې یاست. سمه ده. له ما سره د خبرو کولو لپاره مننه. زه به تاسو پکې پرېږدم. له تاسو مننه. ستاسو د زیان لپاره بخښنه غواړم. نو
د آذربایجان څخه 2 کسان. او ته د آذربایجان څخه او دا ستا د هیواد خلک دي. هو زه له ترکیې څخه. ته د ترکیې. هغه آذربایجان دی او دا د آذربایجان څخه دی. هغوی دلته خپل ژوند له لاسه ورکړ او همدارنګه ترکیې.